السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د خبرې کولو نه مخکې د ټولو نه اول د پکچر وګورئ. بخزاده دانش صاحب وایي چې چا ویل چې په دیوال پسې غوږونه دي خوبي دي. نن سبا تصویرانو خبره شروع کړې. دا پکچر وګورئ. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. دا زما ډېر خوږ ملګری جیمی دی، جمشید. او جمشید له دا پکچر ما ویسته دی او دا پکچر خبرې، یعنی داسې ټیکنالوژي آرټیفیشل انټیلیجنس دې حده پورې ترقي وکړه چې نن سبا هغه تعالی د تصویر نه خبرې راوباسي. یوازې دا نه، ما په پښتو چې کومه نیوز اپډیټس دي، ما یو ویډیو راغستې ده او دا ویډیو ما د ویب سایټ نه ډاونلوډ کړې ده او دغه ویډیو زما په مرضی باندې زه چې په څه خبرې کوم هغه خبرې راله شروع کړې. راځئ دا مو ګورئ. پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم غړي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه غورځنګ یو مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر نیولی دی. د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین یوه نږدې ملګري ادریس پښتین پر خپل ټویټر لیکلي چې علي وزیر د 2023 کال د بودیجې په تړاو جلسې ته روان و چې شمالي وزیرستان وتښتول شو. هغه زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو نوموړی د سپلګې پوځي چوڼۍ ته لیږدولی دی. د یادونې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له نږدې 3 اونیو راهیسې د شمالي وزیرستان په مرانشاه کې د خپلو نیول شویو ملګرو عیدالرحمن، زکیم وزیر او جلال وزیر د نیول کېدو غږونکې پر لټ پیل کړی. اوس د دې ویډیوګانو د جوړولو مقصد څه دی؟ اولنۍ خبر خدا ده چې نن سبا سکلز چلیږي. سکلز چې کلم تا سره وي نو ته به د ارننګ ډېر ښه لارې چې کومه دی دا به تا ته کولاوي. یوازې دا نه چې زه په ټیک ټاک باندې بختر رحمان لالا ګورم یا چې کومه دی زه او صرف خپل ټایم ویسټ کوم. زما د دې خبرو مطلب دا دی چې نن سبا د انلاین ارننګ دپاره موږ سره داسې پلیټفارمز دي چې موږ باقاعده طور باندې د دې نه په لکونو روپۍ ارننګ کولی شو. خو صرف څه شی پکار دی؟ نن سبا دا موبایل دا سیس چې کومه دی که نه، دا د ماشومانو جیب ته رسېدلی دی. دا د غټو سره دی، دا د ماشومانو سره دی، خو د دې په یوزیج باندې څوک نه پوهېږي. دا ډېر د دې خلک میس یوز کوي. ستا په لاس کې نن سبا یوټیوب دی. یوټیوب چې کومه بیسټ ارننګ ایپ دی. یوټیوب دا شان ته بلاګز جوړوه، دا شان چې کومه ته کاپي پیسټ کوه، دا شان چیټ جی پی ټي ته وګوره. چیټ جی پی ټي ته آرټیکل ورکه، اټومیټیکلی به تعالی آرټیکل کریټ کوي او بالکل په دې کې به زیرو پلیجریزم، هیڅ قسمه پلیجریزم به دې کې نه. دویم دا چې نن سبا زموږ هر څه ته اکسس کیږي. مطلب دا چې دلته یو داسې ویډیو جنریټ کړي لکه څنګه چې دا 2 ویډیوګانې ما جنریټ کړي دي په مختلف قسمه پکچرز، خو داسې نه چې تاسو یو پکچر راغسته د هغې به همسه نورې خبرې پرېښلې دي، نو داسې به نه کوئ. ګوره جیمی چې کومه خبره کړې ده، جیمی اصل کې د آینسټاین کوټیشن دا یې نقل کړی دی، دا یې کوټ کړی دی. ټیک شو. بله چې کومه د کومه ښځه تاسو ته ښکاري، کومه تاسو ته نیوز اپډیټس درکړه د علي وزیر په باره کې، دا چې کومه دی د بی بي سی براډکاسټ چې کومه آفیشل ویب سایټ دی، د هغې نه چې کومه دی ما لږ غوندې څه لفظونه اخیستي دي او لفظونه ما کاپي کړي دي، سکرپټ ما کاپي کړی دی، دلته مې پیسټ کړی دی او جسټ دې ته مې دا انسټرکشن ورکړي دي چې همدا جنۍ به ماله دا نیوز وایي. نو په یو کلیک باندې نن سبا تاسو څه نشئ کولی. دا داسې ویډیوز دي چې په دې باندې کاپي رایټ کلیم بالکل نه راځي. دا بالکل تاسو دپاره فری دي او یو ویب سایټ، دا کومه 2 ویب سایټ چې ته خیمه، دا ویب سایټ ځان سره نوٹ کوي او په دې باندې داسې نه چې زه دلته لګیا شم دا ښکته کېږي، دا بره کېږي لکه بعضې نیم یوټیوبر چې کوي، په دې باندې ریسرچ وکړئ. لکه زه تاسو ته یم چې DID.com بالکل په دې سکرین تاسو ته ښکاري، یو دا ویب سایټ دی، دا فری نه دی. دلته چې کومه دی تعالی 20 سکرپټس دا داسې درکوي چې دا فری دي. افټر 20 سکرپټس ته به په ډالرز کې چې کومه دي دې ته پیمنټ کې. ټیک شو. او دومره ډېر پیمنټ هم نه دی، تقریبا $6-7 یو غواړي او بیا چې کومه دی لږ ښه اپګریډ کړئ نو بیا $10 پورې، بیا چې مضبوط اپګریډ کړئ نو $20 پورې چې کومه دی تاسو تللی شئ او هېڅ قسمه داسې ګرانه خبره نه ده. دا بل چې کومه دی، کومه دا جنوټي چې ده او کومه چې د نیوز وایي په پښتو ژبه کې، ټیک شو، افغانستان پښتو ژبه کې، نو دا ویب سایټ بالکل فری دی او دا تاسو له زبردست قسمه ویډیوز جنریټ کولی شي. تاسو د یوټیوب شارټس د دې نه جوړولی شئ، تاسو یوټیوب دپاره ویډیوز د دې نه جوړولی شئ. نو په دې ویب سایټ کومې چې نوم دی کریاډو AI.com،
نو په دې باندې تاسو د فری ویډیوز جوړولی شئ. نو د نن نه پس په ځای د دې چې تاسو ټیک ټاک فضول زه د دې شوقي یم. زه سیریسلی چې کله ښه میوزیک راشي ښه چې کومه دی ښکلی غوندې سانګز راشي پکچر باندې بالکل پرېږدوه لږ باندې دا کوئ په دې کې څه حرج نشته. خو دا چې زه ټیک ټاک ته پروت یم او زه پې ګنټه ضایع کوم زه پې د یوې ویډیو ګورم د بل ویډیو ګورم پلانې لایو راغلی دی لکه سټار ورکه لکه ګل ورکه خدای دې د سټارونو خدای دې د ګلونو بې خوباسي. داسې څه کوټیشنز چې کومه دی چې هغې کې بل ته څه نالج رسي څه سکلز وي پکې داسې رنګه چینل یې تاسو سبسکرایب کړئ او د دې نه علاوه داسې کنټینټس ګورئ چې تاسو له څه نه څه نالج یې پکې هم ټیک دی بالکل ټیک دی خو کتاب سره سکلز ضروري ده. نن سبا یو نوې داسې ټیکنالوژي را روان ده چې هغې ته هولوګرام ټیکنالوژي وي او هغه به تاله په 3D کې تاله ایمیج درکړي چې د کم انګل نه ته ایمیج ګوري ډیفینټلی تا به هغه ایمیج چې کومه دی دا درکړي. اوس دا نیو ټیکنالوژي ده خبره باندې پوه شوئ که نه. او په دې ځای کې په دې ټیکنالوژي کې کمال دا دی چې لیټ سپوز یو آبجیکټ دی او د دې آبجیکټ نه چې کومه لایټ سکیټرینګ کوي که نه دا سکیټرډ لایټ چې کومه دا کیچ کوي چې دا کیچ کوي نو تا ته به په 3D انیمیشنز دا به تا ته درکوي 3D کې به دا تا ته ایمیج درکوي نه په 3 ډایمنشنز کې XYZ ډایمنشنز کې او ته به دا ایمیج چې کومه مکمل د هر انګل نه چې کومه دا لیدی شي. د نن نه پس نه په سکلز د کول باندې فوکس وکړو.